من نه راوړو نو ته صبرېږي رد چې الله به زوی راکړو بیا به مو په ډزې کولې په جول علي بابا په خیر علي په خیر عصمت خانه څنګه چل دی خیر دی الحمدلله دا څوک دی دا مې د رور ورندار ده ما وی که ښځه دی دا یا چلېږه په دې به یې ډزې کړي او په دې به یې پیویچ کړي چې مته تینګل شوی بس مړه څه به مې وي رشتهداره به مې ته څنګه روانې چېرته ځې خیر دی الحمدلله ومې لیدې تاسو د کوم ځای نه راغلې ما او ښځې مې لو کولو لو مو کولو کوم ځای په غنمو کې علي بابا په دا ټیم کې م ته لو په غنمو کې کې دا و چې دا لور ورته ونیسم که نه نو خلک به وایي دا خدای ماته که اصل کې تا ته ښه پته چې د ما 7 زامن دي 7 واړه د کار نه دي غرمه ټیمو نو دې ته ما وی چې داسې کار به وکړو دی خو نه پاتې که نه د غیرت پکې نه راځي بس ما دې ته وی دا مړه چې لاړ شو که نه د خیره سره غنمو ته بس هلته کې به لو وکړو لو مو وکړو د خیره سره اوس به ولامبو اوبه لامبې نو په دوړو څښایو دواړه لامبو به نه وی ته لو وکړه چې ته لامبې که نه لامبې ما خو واده نه دی کړی نو یالا خنجا راځي خدایه پاکه چې ستا پلار به په تا څومره خوشحال و چې الله جوړی راکړی مړه چې تا نه خو لور ښه وه چې خدای دې پلار له ورکړی وی خو زمانه خیر دی خدای دې بېخ ونه باته چې واده دې نه کړی نو لو به نه کې چې واده دې نه کړی څنګه به لو کې داسې ښه به یې کې لکه ما او ښځې مې چې اوس لو وکړلو په غنمو کې هغه څنګه یاره ښځه ته ګورې خبره ونه کړې پردی سړی دی زما دوست دی خو ته ګورې خبرې ونه کړې سترګې پته نه وباسم دی اوس زه څنګه پوه کړم دا خدای بېخ ونه باچه د غنمو لو مو وکړلو 30 ګېډۍ مې وګټلې ما وی چې کم لو یادې ښه وی و تاسو خدای بېخ بنیاد وباسه نو تاسو ښه دا په هغه پیاڼې کیتي کې په انګریزي کې هغه لو یوټو ته دی دغه لو نو چې اوس دا لور داسې کوم او دا چر درنه دې ستنې ته والوځم دا خدای بېخ ونه باچه د غنمو لو چې څوک وکړي نو لامبي ځکه چې خارق پرې لګېدلی ښه علي بابا خفه نه شم هغه بل لو مو یادولو رکته خدای دې بېخ بنیاد په چرم هم دی له نه ورځي بل لو چې دا بل لو کوم یو لو وي ښه دي ته راځه کور کې به پې چله وکړو